اروپایي ټولنې د سولې مذاکراتو کې د جمهوریت په ملاتړ ولسمشر غني ته څه وویل او امرالله صالح نوي ټاکل شوي وزیرانو ته څه اخ.طار ورکړی دی. دا ټول هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مسؤل وویل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې جمهور رئیس غني له سولې پروسې د جمهوریت ارزښتونو او سرتاسري اوربند څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ د اصولي دریځ مننه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل وویل د جمهوریت د ارزښتونو د ساتنې او پیاوړتیا او مطلوب هدف لپاره به چې خپلواک متحد او ډیموکراټ افغانستان دی د اروپایي ټولنې دوامدار ملاتړ دوام لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل وویل موږ خپل دغه پیغام د طالبانو لوري ته هم ویلی چې له افغانستان څخه د اروپایي ټولنې د راتلونکي ملاتړ ډول په دې هیواد کې د جمهوریت د ارزښتونو ساتنې پورې اړه لري. هغه زیاته کړه په پام کې لري له جمهوریت سره د پیوستون اعلانولو او د افغانستان د ملاتړ په موخه په یو مناسب فرصت کې د هیواد ته سفر وکړي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابینې نوو وزیرانو ته خطاب کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته داخلېدل له ټولو نورو هویتونو سره خدای پاماني او په یو ملي هویت بدلیدل دي چې هدف یې د افغانستان خلکو ته خدمت کول دي. امرالله صالح د کابینې د نوو غړو د کار پیل ته په اشارې زیاته کړه د کابینې کار له مذاکراتو سره اړیکه نه لري. حکومت په هر حالت کې د ولس خدمت ته ژمن دی او په مذاکراتو کې د زمینې له مساعدېدو سره د خدمت ساحې پراختیا ته بشپړ چمتووالی لرو. امرالله صالح د دې په بیانولو سره چې د افغانستان کابینه د دولت د رهبرۍ بشپړ ملاتړ له ځان سره لري وویل اوس د یو واحد ټیم په توګه ستاسو کار د افغانستان ټولو خلکو ته خدمت کول دي او کاري برنامې مو پر همدې اساس باید برابرې کړئ.